السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو خاوند د ښځې سره د ښځې مناسبات نه کوي او ښځه وایي زه ځوانه یم شهوات راباندې غالبه سي، نو که زه یو کار وکړم په دې خو زما غاړې نه بندېږي. خاوند مې ښه متدین او دینداره څوک دی، خو لیکن هغه د کور کوم مناسبات او تعلقات چې دي هغه نه پر ځای کوي. محترمه فقهای کرام وایي چې د جماع اندازې ته حد نه دی ټاکل سوی چې څو واره به جماع خاوند کوي یا ښځه څونه حق لري، خو په 4 میاشتو کې به وایي سړی یو وار 2 واره څو چې په وس پوره دا لازم دي چې کوي وي. او له هغه څخه را دې خواته وایي که د ښځې شهوت و ضرورت یې و او په خاوند کې قوت د جماع و، نو پر ده باندې واجب دي چې د خپلې ښځې ضرورت ورپوره کړي. او که چیرې یو عذر شرعي ولري، مریض وي یا سحر ورباندې سوی، دا کله کله انسان په ډېرو نارواو باندې روږد وي، ډېرې زناوې لواطتونه یې کړي، بس هغه د شهوت ماده کې کمزوري سي، بیا پر خپله ښځه باندې هم قدرت نه لري. بعضې خلک بیا دی چې یو چا سحر په کړی، د سحر په وجه باندې هغه د شهوت قوه د کاره ولوېږي، خو هغه چې په ناروا کې ځان استعمال کړي لازم د هغه دپاره به په ډاکټري کې څه بندوبست وي. هغه د سحر باندې چې له جماع بند سوی هغه ته نو بیا په کار ده چې د یو عالم د یو چا سره رابطه وکړي چې هغه نبوي اذکار وښیي، له دې مشکلاتو خلاص شي. او دا چې دا خور وایي که زه یو مشکل جوړ کړم ما خو په دې غاړې نه بندېږي. نه محترمه، ته باید د الله څخه وویرېږې. شهوت چې دې ډېر سي روژې نسته، هغه روژې د انسان شهوت کنټرولوي. نو موږ خو سهار ماښام چربې ډوډۍ دي، په خارج کې کورونه دي چې راوځي د باندې لڅ لڅ خلک لڅ لڅ ښځې، نو خود به شهوت راپارول کېږي. که یو سړی الله ته تسلیم سي، روژه نه سي، هغه بیا شهوت دومره غلبه نه ورباندې کوي چې ناروا ته ورسوي. بحر رایق جلد 3 صفحه 382 کتاب النکاح، او دغه رنګه تبین الحقایق جلد 2 صفحه 628 کتاب النکاح، او دغه رنګه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي چې تاسو زنا ته مه ژوندي کېږئ، تاسو زنا مه کوئ، دا زنا یو فاحش یو بدکار دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي تاسو شرک په الله سره مه نسئ، او غلا مه کوئ، او زنا مه کوئ، او قتل مه کوئ. نو دا ټول هغه څه دي چې حرام کارونه دي، نو په دې کې باید اجتناب وکړي، ځان وساتي، زنا ته لار مه برابروه. الله به بیا په ورځ قیامت حساب درسره وکړي. او په دا پوښتنه کې دا هم ویلي وو چې که چیرې سړی خپل ځان خپله شهوت کنټرول کړي، هغه محترمه فقهای کرام وایي که سړی پر زنا وبېرېږي چې زما څه زنا کېږي، که زه په لاس ځان نه کړم شهوت کنټرول، نو بیا په دغه صورت کې وایي پروا نه لري، ځکه تر هغه زنا نو دا په خپل لاس ځان کنټرولول دا اسانه دي. نو په دې کې باید سړی الله ته ځان تسلیم کړي، او سړی روژې ډېرې ونیسي، او درود شریف ډېر ووایي، نو انشاءالله شهوت پرې کنټرول سي. او بل له هغو محترمینو څخه زه په ډېر احترامانه هیله کوم بعضې شاګردان خبرې ماته راورسېږي، په خبر سمه چې داسې مسله موږ بیان کړو، وایي مولوي صاحب څه شهواني مسایل بیانوي. که دا زموږ مسلې شهواني سي، نو قرآن هم د هغو مسایلو ډک دی، حدیث هم د دغو څخه ډک دی، او فقه هم له دغو څخه ډک دی. زه چې حواله در کوم پر کتاب یې در کوم، له ځانه خو نه درته غږ کېږم، نه دیوبندي تر اوسه د ځانه چاته خبر کړی دی، هره مسله به زما له حوالو سره وي. نو دغه علما د شهوت خبرې کولې،
دین نه پیژنئ، د دین سره تعلق نه لرئ، بس باره پر مسایلو باندې د شهوت نه مشتئ. دا خلک د نظام پر کفر باندې وبېرېږي، پر ځان دې وبېرځه کافر سوی نه یم. له دین سره ناشنا خلک دي، د دین سره بې پروا خلک دي، د دین په زده کړه نه دي خوشحال. نو محترمینو، دین زده کړئ، په دین کې شرم مه کوئ. په دین کې شرم کول بې شرمي ده. زموږ د شرم پر ځای باندې بې شرمي کوي، د بې شرمۍ پر ځای شرم کوي. نو الله جل جلاله د جمعیت هدایت وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.